السلام علیکم ورحمت الله. حکمه پادکاسټ ته ښه راغلاست. تاسو دا ویډیو د قمر انسټیټیوټ په فیسبوک پاڼه یوټیوب چینل کې لیدلی شئ او په ساوند کلاود کې اورېدلی شئ. نننی مجلس مو ډېر خوږ دی، متفاوت د تیرو مجلسونو په شان. ډېر زیات میلمانه دي انشاءالله. په ژور خفګان باندې بحث کوو. لکه څنګه چې پوهېږو بعضې ډېر ځوانان دي، امکانات زیات دی، اقتصاد هر څه شته، خو بیا هم په ځوانانو کې ناامیدي او ژور خفګان ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. انشاءالله په ده کې بحث کوو. موږ سره میلمانه دي انشاءالله. میلمانه دی ډېر زیات میلمانه دي. رحمت الله نوروز صاحب، استاد شمس الرحمن او ګران ملګری عبید الله حسام، تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایو. هر کله راشئ. مننه. خیر اوسئ. لومړۍ پوښتنه په دې توګه به د ګران ورور حسام صاحب نه وکړو. حسام صاحب دا کله چې ټولنه کې ګرځو، لکه مخکې مې پرې بحث وکړو، د دغې ژور خفګان اصلي لاملونه څه دي؟ مننه ریاض ورور. لکه څنګه چې انسانان طبیعي یعنی د خفګان، د خوشحالۍ او نور دغه حواس او حس لري، طبیعي ده چې کله کله ځینې څه داسې په ټولنه کې په ژوند کې چې انسان تر هغې اغېزمن کېږي او انسان ته په ذهني لحاظ باندې ستونزې جوړوي. بېلابېل لاملونه کېدی شي. هر یو تن په خپل هغه ځي کې په انسان باندې منفي اغېز کولی شي. ځینې څه شته چې مثبت اغېز هم کولی شي. مثلا چاپېریال. زه په څنګه چاپېریال کې ژوند کومه، دا زما په ذهن باندې ډېر تاثیر لري. ډېر کوچني کوچني شیونه ډېر لوی تاثیر درلودی شي. مثلا زما ملګري څه ډول دي، دا هم د انسان په ژوند باندې اغېز کولی شي. زما ملګري شاید داسې پکې وي چې دا په ټوله چاپېریال کې راځي. چاپېریال دننه مثلا کورنی ژوند دی چې څه ډول دی، ملګري دي څه ډول دي، ټولنه څه ډول ده، تشویشونه له کوم اړخه دي. ډېر زیات چې انسان په ژور خفګان باندې اخته کېږي. شاید طبي علما ورته بېلابېل دلایلونه ولري چې په هغې باندې زموږ سره ډېر نه خلاصېږي، ځکه مسلک هم نه دی. خو هغه څه چې سړی د چاپېریال نه پرې پوهېدی شي چې ژور خفګان انسان ته تاوان کوي، دا دی چې ستا په کور کې ژوند سم نه وي، شرعي ژوند نه وي، اصولي ژوند نه وي، مشکلات ډېري، تاویلې ماویلې پکې ډېري. مثلا داسې ملګري ولري چې هغه همیشه تا ته منفي انرژي درکوي، د دې په ځای چې مثبته انرژي له ملګرو واخلي. ځکه ریسرچونه ښیي، دغه څېړنې ښیي چې ملګري په انسان باندې شاوخوا 80 سلنه اغېز لري. یعنې ستا چې کله ملګری منفي فکر ولري، طبیعي ده چې ته به منفي فکر لري. خو که هغه تا تشویقوي، مثبت فکر درکوي، مثبت انرژي درکوي، ته به اتومات بدلېږي ورسره. نور عوامل هم لري. مثلا په د هیواد په کچه باندې امنیتي ستونزې دي، اقتصادي ستونزې دي. کله کله مثلا انسانان په داسې شي باندې دوی تشویش کوي چې هغه د دوی په لاس کې نه دي. مثلا رزق، فقر. ځینې انسانان چې کله مثلا دوی د دنیا سره ډېره مینه ولري او اقتصادي وضعیت یې لږ را خراب شي، دوی د واره په یو ډول تشویشونو باندې اخته شي. دغه تشویش ورو ورو چې دغه سلسله اوږده شوله په ژور خفګان باندې او انزایټي په نورو باندې بدلېږي. په داسې حال کې چې دغه انسانان باید په دې وپوهېږي چې روزي د ده په لاس کې شی نه دی، ده باندې یوازې حرکت دی او د الله تعالی له طرفه ده ته روزي ورکول دي. مولوي صاحب شته دی، نوروز صاحب شته دی، دوی به درته په دې برخه کې نور معلومات درکړي. ځکه قرآن کریم وایي چې ومن یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. په دې معنی چې دا روزي چې ده او دا ځینې شیونه چې انسان پې له امله ځان ملامت ګڼي او ځان ته سزا ورکوي، دغه شیونه د انسان په لاس کې بیخي دي نه. روزي ته حرکت وکړه، که روزي درکړه که در نه کړه د الله تعالی کار دی، ځکه چې الله تعالی د تقدیري معامله ده روزي. نو ته په دې باندې که ځان ملامتۍ، خو په دې باندې چې دغه ستا ملامتي چې ته ورو بالاخره دغه یو ژور خفګان ته دغه کېږي. نور ځینې طبي عوامل هم لري چې انسان مثلا نور مشکلات ولري، امنیت ښه نه وي په ملک کې، تشویش ولري د اقتصاد. دغه عوامل دي چې انسان ژور خفګان باندې اخته کېدی شي. ښه، ډېر ښه، مننه ورور. راځو ګران استاد ته. استاد دغه ګناه هم په ژور خفګان باندې څه اثر لري یا لامل؟ آیا دا ګناه هم یو لامل کېدی شي د دې چې سړی په ژور خفګان یا ډپریشن یا انګزایټي کې اخته شي؟ مننه ورور. بالکل واقعا ګناه کله یو ځوان ګناه کوي، دا فکر کوي چې د دې ګناه په کولو سره به ماته خوشحالي حاصله شي یا به زه مطمئن شم. حال دا چې الله جل جلاله مسلمان ته داسې واجبه ضمیر ورکړی، کله چې دی ګناه کوي وروسته ډېر سخت پښیمانه کېږي. که هېڅ څوک هم نه وي،
فرض کا دلته ډیر ځوانان په دې وجه کنټرول دي چې ماحول ماشاءالله برابر د خپلوان دي مسلمانان دي خارج ته دوی لاړ شي دوی فکر کوي چې ما باندې خو اوس هېڅ کنټرول نشته هېڅ نظارت ما باندې نشته دی راجګېږي یوه ګناه کوي د ګناه په نتیجه کې نور که هېڅ وکړم دغه ضمیر دی ملامتوي که نه باور په الله وکړئ چې ځوانان یوه ګناه وکړي هغه فرض که ډېر وخت لپاره د دې ګناه نه خوند واخلي خو 1 ساعت نیم ساعت 1 ساعت لیکن دا نیم ساعت 1 ساعت دا د دې لامل ګرځي چې دی په ورځو په هفتو په میاشتو دی خفه که نه بیا شپه ورځ دې پسې ګرځي چې آیا زما توبه به قبوله شي که به مې نه قبوله نه شي زه خو خپل ځان ورته ډېر سپک او ذلیله ښکاري ځکه ګناه دا په خپله باندې ذلت ده رسوایي ده شرمندګي ده که نه دی په خپله باندې دا ځان ورته یو حقیر یو سپک انسان یو مجرم انسان ښکاري که ته په خپله باندې کله چې تا سره دا احساس وي چې زه یو ډېر ذلیل او سپک انسان یم ته به له هغه ژوند نه څه خوند واخلې که نه مخکې له دې نه چې نور خلک تا سپک کړي تا په خپله ځان سپک ځان دې په خپل ځان ته ملامته کړه دا ټولو نه غټ عذاب ده چې الله جل جلاله په تا باندې مسلط کوي د ځوانانو غټ مشکل هغه د خپل ضرورتونه په نامشروعه لاره باندې پوره کول دي هغه که دوی هره لاره انتخابوي الله جل جلاله په قرآن شریف کې د ښځو سره د خپل ضرورت پوره کول سنن سبا یو اساسي ضرورت ده د ځوانانو بلکې په هر زمانه کې یو مهم ضرورت ده د شهوت پوره کول نو الله جل جلاله دغه اجازه ورکړې چې ته د خپلو ښځو سره ضرورت پوره کړه مسلمان ته اجازه ورکړې په یوه ښځه باندې د کار ونه شو بله وکړه بله وکړه لیکن حلاله صحیح لار ده بیا الله جل جلاله فرمایي په 18 سپاره کې اول مخ کې چې کله څوک له دې روا لارو نه بله لار لټي هغه که هره لاره وي هغه که زنا ده که لیواتت ده که په خپله باندې ضرورت پوره کول دي دا په ظلم او په عدوان کې راځي له حد نه اوړېدل که نه نو الله جل جلاله دغه مؤمن ته دا ضمیر ورکړی چې دی کله ګناه کوي همیشه لپاره بس بیا خفه په تشویشونو کې کله وظیفو په لټ کې هر نفر زنګ وهي ما ته وظیفه وښیه چې زه خوشحاله شم ما ته وظیفې وښیه ښه وظیفې ورته وښیه وظیفه بیا کار ونه شي توبه ووایه چې سبا بیا په هغه ګناه کې مبتلا ډېر خلک داسې مشکلات لري چې نن یوه ګناه وکړي لکه انسان ده که نه ډوډۍ ته ضرورت ده نن دې ډوډۍ وخوړله موړ شوې صحیح ده اوس ضرورت نشته ورته خو لږ وخت وروسته بیا وږی کېږي بیا پې ورځي اوس دلته دا ګناه هم دغه رقم ده نن یې ګناه وکړه سړی پښیمانه شو خفه شو موړ شو تشویش او سوچونه فکرونه توبه یې وویسته بله ورځ بیا ضرورت پېښېږي بیا روان د ګناه پسې ښه اوس وایي چې څومره غټ مجرم شي د الله سره څومره نافرماني ته وکړه یوه وارې نه دوه وارې نه په هفته کې 2-3 وارې ته د الله سره بېلوزه کېږي او مجرم څومره غټ جرم دی یعنې نو دا ګناهونه دا د انسان په رواني اړخ باندې ډېر زیات ناوړه تاثیر کوي دومره خفګانونو تشویشونه کرا دا انسان رسوي چې دا انسان په یو وخت کې ډېر خطرناک تصمیم نیسي وایي چې زه دلته راغلی یم زه یو سپک انسان یم د ما نه هغه سپی هم شرف لري بخښنه غواړو چې سخته خبره خو باور په الله وکړه چې دا ځناور هم دوی ته وایي چې دا خو کم از کم هغه ځان خو نه ملامته کوي که او په ما باندې دا غټ عذاب مسلط ده چې زه شپه ورځ د خپل ځان ملامته کومه هېڅ نه عزت لرم نه شرافت لرم او چې کله خلکو سره کیني دې ته ځان سپک ښکارېږي چې کله به ما څوک بې عزته کوي ضمیر یې ملامته کوي که نه نو دا یو ډېر سخت عذاب ده ګناهونه دا د یوې لحظې لپاره دغه کیدای شي خوند او لذت وي خو د شپو د هفتو د میاشتو د کلونو خفګان او جنجال او غضب ده ډېر ښه مننه استاد ډېر ښه بحث هم پرې وکړو راځو ګران رحمت الله نوروز صاحب ته نوروز صاحب خو ماشاءالله ډېرو هیوادونو کې هم ګرځېدلی دی په مختلفو هیوادونو کې او داسې یو هیواد کې ژوند کې چې د اقتصادي نګاه نه ډېر پیاوړی دی ټولنیز ژوند دی ډېر یعنې سهولت ډېر زیات دی تاسو په اروپا کې ډېر خلک لیدلي چې هر څه امکانات لري که هغه 2019 موټرې کورونه یې ښه اقتصادي ژوند دي یعنې د هر نګاه نه دوی هیڅ ستونزې نه لري نو بیا هم هلته ژور خفګان ډېر زیات دی یعنې ګراف یې په لوړېدو دی ځان وژنه ډېره زیاته ده په پرمختللې نړۍ کې چې د دې لاملونه څه دي جزاک الله خیر ورور زه به انشاءالله په 3 بخش د ژور خفګان باندې بحث وکړم یو اسلامي بخش دی بل اجتماعي او بل میډیکل بخش اول د استاد خبرې په تایید باندې یو عالم وینا استاد مغول السلام هغه عالم وایي چې د ګناه خوند موقتي وي لیکن تشویش او غم او درد اوږدمهالی وي
د الله رضا دپاره یو کار هغه تشویش یا تکلیف موقتي وي لیکن اجر او خوشحالي اوږدمهالي وي نو بدون د شک نه چې دا یو مهم بخش دی اسلامي بخش استاد پې ډېر ښه بحث وکړو اسلامي بخش دا دی چې څه شی چې قرآن او سنت ویلي دي دنه لرې کېدل پخپله یو تشویش دی ځکه الله سبحانه سورة رعد کې وایي چې بېشکه موږ د الله په ذکر کې زړه امن پیدا کوي او دا ثبوت شوی زړه څنګه امن پیدا کوي فلسفر هغه خلک چې فلسفه او تیولوژي او سایکولوجیست دي هغه وایي چې هر کله ته حتی میډیټیشن چې دوی اوس نوی سیستم را کړی دی چې ته کله د کائناتو نه بهر شي نو ستا به تشویش ختم شي او دا اسلام چې راغلی دی دا زموږ د وخت او د کائناتو نه بهر دی یعنی الله سبحانه تعالی راغلی دی نو چې کله موږ د سره ځان تماس کې نیسو نو موږ نه د دنیا تشویش ختمیږي دا به زه بیا تکرار ووایم چې په ذکر اذکار کې په قرآن تلاوت کې په مانځه کې په جومات کې د الله سبحانه تعالی امن دی سکون دی او دا د اسلام تعریف هم دی اسلام راغی سلام او سلم نه سلام وی پیس سلامتی نو دا ډېر مهم دی چې سړی باید اسلام سره نږدې وي دې دا معنا نه ده ته جومات ته راشه جومات نه بهر بیا چې هر څه کې نه ته په دفتر کې په کار کې په موټر کې چې په هر ځای کې به اسلام شاید مخکې لاړ شي انشاءالله په کامیاب به په دې نتیجه کې زه غواړم څو ریفرنس ورکړم یو چې یو جنۍ خودکشي کړې وه هغه زه نه پوهېږم څه شی وکړم ځان نه پېژنم نو څنګه ژوند وکړم بل کیم کارډاشین ډېر خلک یې پېژني کارډاشین ټول فامیل په ټول دنیا کې مشهور دی هغوی هم چې نن ډپریشن نه تېرېږي او وجه څه ده ځکه چې تشویش دی د دنیا مټیریلزم سره مخامخ دي په هغه کسان چې میوزیک کې انډسټري کې دي په هغوی کې خودکشي اووه% زیات نسبت نور خلکو نه وجه څه چې هغه کوم زړه چې کوم ځای دی هغه په مټیریلزم باندې نه ډکېږي هغه په مانځپرسي باندې نه ډکېږي هغه ته د الله ذکر پکار دی او دا خبره ټول رد کړې ده حتی کیانی ویسټ چې ډېر مشهور هغه دی د کیم کارډاشین خاوند دی هغه ویل چې زه په اپل کې څو میلیون سټاک لرم په موټر لرم لیکن هغه سکون نشم پیدا کولی او دا یو وجه ده چې کله هم نوی شی از دوی اخلي خیال کې دا ماته سکون راکړي دا به سکون راکړي لیکن سکون نشي ورکولی ځکه هغه امټي باکس چې دی هغه فقط او فقط د ریلیجس سټډیز چې کوم چې اسلام دی په هغه باندې ډکېدی شي دا اسلامي بخت دی سړی باید پوه شي او صرف دا نه دی چې مسلمانان وایي یا علما وایي نه تاسو ورشئ وګورئ سنګران وګورئ ټي وي اکټران وګورئ ورشئ یا بل اوس ما د نرګس فرهنګ نه انټرویو اورېدله چې یو مشهور بالیوډ اکټرس وه هغه ویله چې زه ډپریشن نه په ډېر وخت تېرېدم ځکه چې د مټیریلزم سړی تنګوي لنډ مثال دا دی ته یو ځای کښېنه موټر ټول دنیا بحث کوه تنګېږي انسان او ته څونه دین کې وخت تېر کړه هېڅ نه تنګېږي نور هم خوند درکوي اوس راځو اجتماعي علتونه دا اجتماعي علتونه کې ورونو یوازې مه پاتې کېږئ یوازې ژوند انټروورډډ ته وایي د انټي سوشل لایف تنها ژوند مه طرح کوئ دنه تېر شي که کوټه کې پوهېږي ته یو کوټه دې کافي ده یو بل دوست هم ځان سره یو ځای کړه خصوصا ځوانان چې په غرب کې کار کوي او همداسې خورګانو ته بل علت د ډپریشن دا دی چې موږ بل چاته ګورو او تشویش دا موږ لرو دا مرض خورګانو کې ډېر دی دوی انسټاګرام کې ګوري فلان او بیسان خبر نه کېدی چې هغه بیخي مخې ته عکس ویستی د هغه موټر د هغه لباس کېدی شي هغې موقع تر اوسه عکس ویستی بېرته یې لیږي والله اعلم والله ریسرچ وایي چې اکثر انسټاګرام عکسونه فیک دي او دا ثبوت شوی دی دا ثبوت دا فیک دي او دا هغه دی رښتیا د انسټاګرام خبر راغله د کې که د فکرې په نورو ځایو کې بیا ځي که نه برانډ دوکانو کې اخلي عکسونه اخلي بیا هغه خو څوارلس ورځې وخت لري چې بېرته یې بېرته یې ورته وړي یعنې ډېر خپل نه دي تا د خبرې او دا خورګانې بیا راځي بیا خپل ژوند خپل خاوند مقایسه کوي او دا څنګه دی خبر نه دي والله چې څومره ته ووایم دا فیک دي دا لایکس فیک دي دا عکسونه فیک دي دا ډیزاین فیک دي هغه به هیڅ کله خپل عکس وانجي سار پاسېږي او میک اپ یې نه کړی ساتو کار کوي چې مخې ته راشي یعنې تاسو ورشئ دا ولولئ او دې باره کې پوهېږئ اجتماعي بخش دا چې تنها مه پاتې کېږئ فامیل سره اتفاق وساتئ مهم نه چې هر څه باید پرفیکټ وي فامیل کې که لږ زره مشکلات هم وي اجتماع سره کښېنئ پاڅېږئ نږدې یو بل سره ژوند وکړئ ابن قیم الجوزیه رحمه الله تعالی هغه وایي چې زه غواړم کتابونه کې ټول وخت تېر کړم لیکن مشکل به څه وي چې زه به ډپرس شم خلکو نه به لرې شم هغه سره دین و لیکن په دې پوه چې اجتماع ماته څومره مهمه ده او صحیح بخش دا دی خصوصا په اروپا کې چې هلته مر ډېر زیات کم دی ماشاءالله ګورم مر کې ناست یو او مر ویټامین ډي لري او دا کیمیکل ریاکشن زموږ په ذهن کې چې ونه شي نو هغه هم د ډپریشن یو غټ کاز جوړېدی شي نو بهتر دلته ویټامین ډي ټابلیټس خرڅېږي هغوی باید دوامداره واخلي چې مر ته نه مخامخ کېدی شي دا مې ولګ ته چې زه وګورم مونځ کوم قرآن لولم ذکر اذکار کوم فامیل بیا هم ډپریشن بیا ته یو ډاکټر وګوره یا سایکالوجیست وګوره انشاءالله دا مشکل به حل شي ښه ډېر ښه مننه
په بخښنې ریاض مخکې د نه چې پوښتنه وکړي غواړم یو څه د موضوع ته ور اضافه کړم. هغه د نوروز ورور د خبرو په تایید باندې غواړم یو اضافه یو څه پکې ووایم چې شاید تکرار مې دغه مټریالیزم دوی یاد کو یا مثلا دغه اوسنۍ سوشل میډیا یا ټولنیزه رسنۍ چې خلک یې کاروي دوی بېلابېل عکسونه چې دوی بېلابېل برند شیونه اغوندي او بیا خلکو ته ښیي چې دا زه خو داسې ژوند لرم. دا معمولا یعنی زما په نظر باندې که ته یو ښه شی لرې او غواړې خلکو ته ور وښیې او هدف دې دا چې خلک یعنی یو ډول ځان وښیې ورته دا صحیح کار نه دی. ځکه په یو حدیث مبارک کې راځي چې کله تاسې یو پخلی کړی په بوی باندې همسایه مه پازابوئ ځکه کیدای شي دغه همسایه په کور کې داسې څه نه وي پخ شوي چې تا پخ کړي دی او هغه وځورېږي. یعنی دا ټول د ځورېده بالاخره د مولوي صاحب خبرې ته راجع کېږي چې انسان ضمیر ځان ملامتوي دا ملامتي بالاخره یو جنجال جوړوي اوږدمهاله کې مشکل پیدا کوي. دغه ملګري چې په خواله رسنیو کې دوی خلکو ته عکسونه د کوي څو مشکله لري. یو دا چې د خلکو له حسادت سره مخ کیږي دغه څوک چې حسد کوي له سره د ځان تم توانړي او هغه څوک چې د سره حسد کیږي دغه به د سترګو د اغیز نه په امان نه د سترګو تاثیر حق دی. یعنی کله کله کیدای شي په فیسبوک کې ستاسو یو ماشوم عکس څوک ویني خوښ شي ناروغ شي تاثیر پی وکړي دغه شی دی. بل یو مشکل دا دی چې ماده پرستی انسان ژوند له سختو ناندریو ناخوالو سره مخ کوي. جوړ خفګانې بیل دی د ژوند نظر تورې د بیل دی ډېر مشکلات بالاخره چې هغه خطرناکو سرحدونو ته رسیږي. د انسان د خلقت داسې دی چې مال نشي سکون نشي ورکولی. یعنی تاسې وګورئ په ترکیه کې یو پل دی ډېر مشهور پل دی. ما یو قصه اورېدلې ده چې دغې پل ډیزاینر انجینر ډېر سخت مالدار و د همدغې خپل پل نه ځان وغورځوه خودکشي یې وکړه. کله چې پولیس لاړه د کور یې ولټوو یو خط پکې پیدا کو د لیکلي و چې ما په دنیا کې د هر څه خوند وڅکه بالاخره ومې چې راځه دا مرګ څنګه خوند لري. یعنی د په مادیاتو کې اوسام صاحب په ایجپت کې دوه نرو ښځو خاوند ډېر مالدار خودکشي کړې وه وایي چې موږ دا څنګه دا د اپل کمپنۍ مشر سټیو جابز چې په تاریخ کې د په شان سرمایه د کمپنۍ تقریبا 1 تریلیون ته رسیږي. یعنی د بشریت په تاریخ کې د سرمایه چانه دغه کړي ډېر کم به وي که نه. د هغې د مرګ شیبو کې ډېره خطرناکه رساله لیکلې ده چې ما دومره څه وکړل ما هغه رساله صحیح ذهن کې نشته د ما دومره څه وکړل بالاخر مې ځان ته څه ونه کړل داخلي سکون مې پیدا نه کړ هغه په سرطان ناروغۍ مړ شو که نه. یعنی په دې معنا چې مادیات د ژوند اسباب دي چې انسان په سکون ته رسیدای شي خو خپل اصل نه دی چې ته په دې لارې باندې ځان ته مثلا که ته ښه ګاډی اخلي نو که ستا ژوند تنګي زړه دې تنګي په دې ګاډي کې به ته چېرته لاړ شي هیڅ ارزښت نه لري. خو که ستا په زړه کې سکون وي دا ګاډی داسې ولاړ ته په کوټه کې یعنی زړه دې ارامه سکون لري. د قرآن کریم د آیات ظرافت ته تاسې وګورئ چې الا بذکر الله تطمئن القلوب نو وروسته د آیت اشاره وکړه چې دا الا کلمه عربي کې چې ته تفسیر کې یعنی دا نور نافیه کوي په دې معنی چې یوازینی شی چې د انسان زړه ته اطمینان سکون او خوشحالي راوستلی شي هغه دا ده چې د الله تعالی ذکر دی. ځکه دغه سکون روح پورې تړلې خبره ده یعنی جسد پورې تړلې خبره نه ده. ته د ښه موټر کې ناست خو چې روح دې نارامه وي ته به خوشحاله نه یې. که ته په ښه بنګله کې ناست یې ستا به روح خوشحاله نه وي. ځکه دا روح بیا یوازې شی چې د هغه غذا ده د خواړه دي هغه ذکر دی. مثلا د عقل غذا علم دی د قلب غذا مینه ده او د جسد غذا به خواړه او خوراک او څښاک او دا شی نه دي خو د روح غذا به یوازینی شی عبادت ذکر اذکار خلکو سره ښه کول. ما یو ویډیو په دې جوړه کړې وه یعنی په دې ټولنه کې سړی ګوري چې خلکو سره ډېر مشکلات دي په څو شیبو کې ډېرو زیاتو کسانو وکتله هم دا و چې څنګه مثلا خوشحاله ژوند کولی شو. یوه جمله مې پکې بیان کړې وه هغه دا چې که غواړې تر ټولو خوشحاله ژوند وکړې نور خوشحاله کړه. ته چې کله خلک خوشحاله ته خپله خوشحالېږې ځکه الله تعالی شکور ذات دی
شکر په دې معنی چې کله ته یو انسان سره دغه بنده سره دغه د رضا په خاطر باندې مرسته کې الله تعالی تا څو چنده په دې خوشحالۍ نسبت دې تاغه خوشاله کی ځکه حدیث شریف دی وایي چې څوک یو لشت الله تعالی ته ورنږدې کیږي هغه ورته یو زرع دغه نږدې کیږي کنه څوک چې مثلا یو دغه کې یو ګام پسې ورنږدې کیږي ته چې الله تعالی طرف ته د الله تعالی رضا په خاطر یو چا سره د یو چا لاس نیوی کې مرسته کې چې ماشاءالله نوروز صاحب مولوی صاحب او تاسو ټول په دې کې ډیر فعال یاستئ الله تعالی دې خیر درکړي چې قمر خیر بنصر د خلکو لاس نیوی کوي په دې برخه کې یعنی په بدل کې به تاسو څومره سکون پیدا کوئ دا تاسو ته معلومي ځینې علما وایي چې یو څوک پوهیدای چې زمونږ په زړه کې د تهجد یا د عبادت په ترسره کولو باندې څومره سکون ترلاسه کیږي دغه پاچایانو به د شمشیر په زور د سکون زمنګ نه اخیسته مال هیڅ کله د انسان ته سکون نشي راکوي غواړي خوشاله او آرام ژوند وکړي عبادت ته مخه کوي مادي اسباب هم کاروي خو عبادت مهم سم رو دي هغه بارګرته وایم یو ورځ په مالیزیا کې یو ATM ته ودرېدل ما الله دې ریا کې نه راولي نو دا فهم کوم چې ما سره په خپل بانک دومره پیسې د ATM به خالی زما اکاونټ به خالی نشي لیکن نه بل ورځ ATM ته ودرېدل ما د کور کرا پیسې به کنه لیکن بیا هم ډېر خوشاله ام راضي ومل د ټینشن به نشته دی کنه رضا دا غلري یعنی دا دې لپاره چې ما د نور خلکو ژوند کتل دی او زه چې کله خپل ژوند ته ګورم نو زر دفعې په شکر وباسم دا رښتیا هم چې د برخه کې کار کوي سړی خپل هغه خپل ژوند باندې هغه کوي پنده باندې هغه هم کو زما یو ملګري چیرته تلیو نو دا وینټر اپیل لپاره هم ساه اخیستنو هغه هلکي چې د ابوجیګانې بارولې ګونګی نو ما هغه خپل ملګري ته وویلې مالې موږ څومره ناشکره یو دا هلکی ګوره جوالیم دی دا شیان هم بارې دا که وغواړي خپل ماشومانو ته د مینې یو خبره وکړي نشي کولی ته غواړې خبره وکړې خو نشي کولی دا خپل یو غټ نعمت دی که نه راځو استاذ ته به ډېر زیات مسیجونه راځي زه پوهېږم ځکه استاذ په دې برخه کې دی ځوانان به ورته مسیجونه کوي استاذ تاسو دغه ځوانان چې کوم مسیجونه کوي د جوار خفګان د دغې امار هغه څومره دي ډېر زیات دي لږ دي علتونه چې شی دي دا مهمه خبر دا ده مونږ به اسباب وسایل ډیر ذکر کو خو ټولو نه مهمه خبر دا چې علاجونه وایو علاجونه مخکې ما وویل کنه چې د ګناهونه دا یو اصلي لامل ده د خفګان او د جنجالونو او د تشویشونو نو دا ګناهونه موږ ذکر کړو اوس وایي چې علاج څه شی ده صحیح ده موږ تاسو ته وظایف وښیو صحیح ده موږ تاسو ته چې اذکار وکړئ منځونه وکړئ پابندي وکړئ خو د دې ترڅنګ دا هم په یادو لرئ چې حتما باید تاسو د خپل ضرورتونه په صحیح طریقه باندې پوره کړئ سم صاحب کنه د خپل ضرورت کوشش وکړه په صحیح طریقه یې پوره کړه یعنی که ته چیرته مال ته ضرورت لري پیسو ته ضرورت لري او دا ته د جنجال او د خفګان لامل ګرځېدلی کوشش وکړه چې په صحیح طریقه باندې مال ځان ته لاسته راوړي موږ چې کله دا خبرې کوو د دې معنا دا نه چې تاسو ټول دنیا پرېږدئ دنیا وګټئ که نه د دنیا لپاره هلې ځلې وکړئ په صحیح طریقه باندې استعمال کړئ بعضې ځوانان دي قرار ناست دي په انتظار کنه کله یو ته میسیجونه کوي موږ ته خلک میسیجونه کوي وایي چې ډېرو خیریه بنسټونو سره مې نور هم اړیکه نیولې چې ما سره کومک وکړئ دا قرضدار یم صحیح شوه نو ته چې د دې په ځای باندې ناست شپه ورځ انټرنیټ ته میسیجونه کوي ولې یو څه شی په خپله نه کوي د خدای بنده په خپله باندې راجګ شه او د دې مشکل لپاره صحیح ته تلاش وکړه دا خو رای حل نه شو که نه چې ته میسیجونه کوه کله یو ته خپل عذر وړاندې کوه دا عذر ولې د الله په وړاندې نه وړاندې کوي که نه نو متاسفانه چې ډېر ځوانان صرف اذکار او دعاګانو پسې ګرځي خو دا خپل فکر دی نه کوي چې زه اوس شهواني شهوت لرم او ډېر قوي ده ډېر ګرم یم نو ولې باید زه واده ونه کړم که نه هغه دې په لټه کې نه چې زه واده د په سوچ کې هم نه ګرځي صرف د دې خو ګناه اول ته بیا ذکر ګناه او ما ته دعا وښیه ګناه او زه څه چالو کړم خو ته لاړ شه د خدای بنده دا ضرورت دی دا شهوت دی په صحیح طریقه پوره کړه نو هم به د اذکار هم درته فایده رسوي هم به ضرورتونه هم پوره هم به خوشحاله په ژوند کې او هم به د عبادت هم بیا خوند درکوي تشویشونه به یې ټول رفع شي صحیح شوه زه یو طرف ته وږی یم او خلک ما ته وایي چې تا هم دا اوبه چیکه یا یو نفر وږی ده که نه ته مثلا وږی او زه درته بنډلونه روپۍ راوړم مخې ته ږدم چې دا واخله ته په هغه روپۍ باندې به څه وکړې خو دا ته باید خوراک وکړې چې ضرورت دې پوره شي صحیح شوه نو د هر چا چې هر رقم ضرورت ده کوشش وکړئ چې هغه هم معنوي لحاظه او هم مادي لحاظه تر څو پورې چې ګوره مادیات هم صحیح انتخاب نه کړي دا شهوت دا الله جل جلاله موږ تاسو ته راکړی داسې نه ده که نه ده خو صحیح لاره هم بیا راښودلی که نه داسې خو نه دي ویلي چې بس ځان کنټرول کوي او هېڅ دا استاد دا مثالونه ټول دغه اصلي مشکل دا ده غټ مشکل دا برخه کې کار کوي ځکه ورته نوروز صاحب مخکې یو ټکي ته اشاره وکړه د مولوي صاحب خبرې ما هغې ته راجع وي
چې تنها ځان مه پرېږدئ. ګورئ علي رضی الله عنه وایي د وزګار انسان ذهن د شیطان کور دی. یعنې کله چې ته وزګار یې تا ته به منفي فکرونه پیدا کېږي که نه. اوس د دې لپاره چې ته دغه منفي فکرونه وسواس نه بچ شي مولوي صاحب خبر عملي کړي، کار وکړئ، ځان مصروفه کوئ، بېکاره وزګاره مه کښېنئ. په قرآن کریم کې امر دی د الله تعالی چې کونو مع الصادقین، ځان ته رښتیني ملګري پیدا کړئ. یو خو به دغه رښتیني ملګري تا ته مثبت انرژي درکړي، مثبت فکر به درکړي، کېدای شي تا وهڅوي یو ښه کاروبار پیل کړي، یو ښه اقتصادي دغه پیل کړي. بل دا دی چې تر ټولو مهمه دا ده چې انسان باید په هر څه باندې راضي. رضایت ډېر شرط دی، یقین قناعت ولري. قناعت ولري. اوس که یو څوک یو څه نه لري، ته یو بل ښه والی لري، هغې ته پام کوه. همیشه خلکو سره سیالي په دې مه کوه چې زه نه لرم. یعنې دغه یو مهم شی دی چې انسان کله رضایت قناعت پیدا کړي د له ډېرو ستونزو نه پرې بچ کېدی شي. او ډېر ښه. خو راځو سم ورور دې ته راځو په د علاج برخه کې چې دا چکر د انگزایټي او د ډپریشن یا د ژور خفګان په علاج کې څومره رول لري؟ انسان یو طبیعي پدیده، یو مخلوق دی، ټولنیز مخلوق دی چې ډیری وخت دی اړتیا لري چې د ښار دغه ستړی ژوند چې دی کوي، یا مثلا کله چې دی ډېر په تشویش شي، په یوه چکر تفریح سیاحت دپاره ووځي. مثلا نننۍ ورځ کېدای شي سړی یو لرې ځي ته چکر لاړ شي. پخوا وخت کې به هغه خلوه دغه کېده که نه چې یو سړی څو وخت ارامه یو ځي ته لاړ شي چې دی دغه وکړی شي که نه، مثبت فکر وکړی شي، نه چې منفي یوازې ناست او تشویشونو جنجالونه کوي. چکر د ټولو طبي علماو نظر دی چې د انسان په روان باندې ډېر مثبت اغېز کوي. تاسې به یې نن وګورئ. زه چې کابل راتلم یو حالت مې و، اوس چې راغلی یم چکر دپاره یو یعنې زړه مې ارام دی، دومره خاص دغه نشته، بوج پرې نشته، په ذهن مې بوج نشته، ځکه طبیعت یې نه ما. په چکر کې څو ګټې دي. یو خو به د الله تعالی له خلقت او د عظمت نه سړی پوه شي. بل دا چې نو خلکو سره به تعارف پیدا کړي. بل دا چې یو څو وخته له هغه روټین نه طبیعي روال چې هر ورځ سهار راپاڅېږه، دفتر ته ځه، ماښام راځه، ویده کېږه، دا یو ناوخته ژوند سړی خسته کوي. تنوع باید په هر څه کې. که تنوع اهمیت نه درلوده، څو قسمه مڼې یا لسګونه قسمه انګور به الله تعالی نه پیدا کول. مثلا دا طبیعت وګورئ، اسمان شین دی، غر بل رنګ دی، دا ځای بل رنګ دی، شین بوټي، هر څه، یعنې مرغیګانې 20 قسمه مرغۍ دي، خوراک 20 قسمه خوراک دی، هر څه نه بېلابېل. دا تنوع یو ضرورت دی د انسان، ځکه د انسان تنوع پسنده مخلوق دی. ته چې کله چکر وې، دغه څو مثبتې ګټې لري چې د انسان پر روان باندې تاثیر کوي، مثبت تاثیر کوي او دغه کومک هم کوي. بل یو مهم شی چې ما یو ورځ یو ریسرچ لوستو ویلي و چې مطالعه د ژور خفګان په 15 سلنه ژور خفګان راټیټوي. بل ښه والی دی چې تا مصروفه کوي، ذهن د منفي سوچونو ته نه ورځي. نو ډېر زیات دغه لري، مثبتې ګټې لري. مثبتې ګټې لري، خو لږ د چکر کې خرچه کوي که نه. زه هم غرق کړم خرچو باندې، ظالمانو لږ خرچې هم کوي. دا چکر په خرچې کوي نو بس دی. تاسو وکړه نه کابل نه چې حرکت کړی، بس دا ځای موږ په هغه حدیث شریف باندې عمل کړی وای، کله چې تاسو سفر باندې ځئ نو یو سړی امیر ټاکئ، امیر زموږ تی نو موږ څنګه خرچه وکړو. نو دا زه داسې کله کله فکر کوم دا تاسو پلان کړی و چې ما امیر وټاکئ. دا ډېر خلک و. خو زه ډېر ښه چکر. راځو ستاسو نظر څه دی چکر په حالت کې؟ او ته دا موږ ته وایه چې ته په جرمني کې او په نورو هیوادو کې ژوند کړی، د هغه ځي ژوند او دې ځي ژوند فرق څه شی دی؟ آیا تا د زړه سکون او زه خپل چې درته وایم رښتیا هم چې په اروپا کې دلته چې اوس راغلی یم، یعنې باور وکړې لکه دا د اوږو نه دی چې بار سپک شوی. ته لندن ته هم تللی او که نه؟ ځکه مې لندن یاد نه کړو چې تاسو بار وایي لندن دې بیا یاد کړو. زه به څو ټکي ویم چې وخت کم دی د پوډکاسټ. په سفر کې څو ګټې دي. یو دا چې څنګه حسام ورو ویلې چې ډېر څه پکې زده کوې، ته دنیا ګوري، مختلف نظریات ګوري او هغه نه ته یو بل شی جوړولی شي. هغوی کړنلاره ګوري چې هغوی ژوند څنګه مخکې وړي، دلته ژوند څنګه مخکې ځي، ته یو دریم مثال پیدا کولی شي. او انسان عقل ته ډېر زیات کومک کوي. یو وجه چې الحمدلله بعضې کارونه زه کوم هغه د ډېر سفرونه دی چې زه مختلف ملکونو ته تللی یم، زه هر ملک یم جدا شیان لیدلي دي او بیا هغه نه بعد دریم مثال جوړېږي. او دا هم چند یو تعریف دی چې دا ډېر تفسیر ته وتلی شو پکې. دویم دا ډېر تعلقات جوړولی شي الحمدلله. ثم الحمدلله په دنیا کې تقریبا ډېر کم ملکونه زه پکې دوستان نه لرم. زه الحمد دا یو غټ حکمت دی چې کولی شي هغوی نه کومک وغواړي په ډېر شیانو کې، او د اجتماع ډېر زیات کولی شي او علم ډېر لاسته راوړلی شي.
ځکه موږ یو مسله دلته په یو انګل ګورو هغوی په بل انګل ګوري طریقه د خبرو یعنې ډېر زیات حکمتونه پکې دي چې دې باندې بل پوډکاسټ کې سفر کې څه حکمتونه دي انشاءالله. او د نوروز اخی خبرو په تایید زما یو ملګري ویل چې دا بهر ته یا خارج ته یا بل ځایونو ته سفر کول که د یوه پانتین معادل نه وي د یوه سمستر معادل دی په دې معنی چې سړی پکې ډېر زیات څه زده کوي او د قرآن کریم امر دی چې قل سیرو فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق. ما ته پرېښې ما خبرې تا ټولې بیا بل آیت یو مولوي صاحب بیا بل آیت چې قل سیرو فی الارض کیف کان صحیح ده عاقبة المکذبین. ما دا آیت ما په نظر کې نیولې. د چکر په باره چکر ښه کار ده که چېرته بد کار وایي که نه نو یوسف علیه السلام به یوسف علیه السلام او د هغه ورونه به د هغوی والد صاحب منې کړي وو چې تاسو په چکر مه ځئ که نه هغه ورته ویل چې ارسله معنا غدا یرتع ویلعب موږ سره یې ولیکه چې لوبې وکړي که نه نو په چکر باندې وتل که نه نو په چکر باندې وتل ډېر ښه دي. هغه چکر موږ نه یادو کوم چې خارجان په هغه چکر ځي نه آداب پکې مراعات کوي او بهترین چکر چې زما په ژوند کې په خپله تجربه لرم هغه د مدینې منورې چکر ده د کعبې د مکې مکرمې چکر ده. تاسو ته که الله وسه درکړي هلته لاړ شئ انشاءالله هم به زړه آرام شي روحا او د هر لحاظه به انشاءالله تاسو مکمل فل چارج شئ او دومره به مطمئن یې په ژوند کې چې ستاسو ژوند به مکمل تغییر شي. یو عالم وایي مولوي صاحب خبرو په تایید چې انسان څو ډوله انرژي ته ضرورت لري. یو کلنۍ ده چې روژه ده یو په عمر کې یو وار ده مثبت انرژي چې هغه حج ده یو 15 وخته ده چې مونځ ده دغه ټول د انسان په وجود کې معنوي لحاظه چارج ډېروي. ډېر تاسو ټول څخه یوه نړۍ مننه د خویندو ورونو تاسو زموږ بحث ولیدو انشاءالله ډېرې ښې خپرونې را روانې دي. تاسو ټولو څخه مهیله دا ده چې دا ویډیوګانې وګورئ او څه چې استادان وي او ورونه وي په هغه عمل وکړئ او انشاءالله نور ملګرو سره شریک کړئ. تر بیا مو په لوی او بخونکي سختن تعالی سپارم. السلام علیکم ورحمت الله.